د نالوستي خاوند لنډې کیسې که تر مونږ اورېدونکو ستړي مه سئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له عبرت نه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاته سئ. اجمل د 14 کالو و چې پلار یې نور ورسره تر پوزې راخلي. اخر یې د ولسوالۍ په بازار کې له یوه مستري سره شاګرد کړ. دا چې هغه ډېر ځیرک او ویښ هلک نه و نو هره ورځ به یې استاد پلار ته شکایت کاوه او د اجمل له تنبلۍ به یې ورته ژړله. خو دا چې مستري یې ملګری و ورته ویل به یې وروره نو زه څه په وکړم، یوازې نیاز سره مې دا ته یې هر څنګه چې وي دا خدای وهلي به مستري کوې. زه نه پوهېږم له دې بدبخته سره څه وکړم. ښوونځی یې هم ونه لوستی، بله چاره یې ماته نه راځي. د اجمل استاد به هم ناچاره ومنله، بله لار یې نه لرله. نه یې خپل ملګري خفه کولی سو او نه یې په اجمل زړه ښه و. بالاخره اجمل په پوره 4 کالو کې ښه مستري جوړ سو. اوس یې نو د هغه د پېښوریانو خبره له خلکو سره هم چالو چلند پیدا سوی و. بل دا چې د خلکو خبرو ته به یې هم غوږ نیاوی. هر چا به ورته چغلي کوله او له خپل استاد سره به یې خفه کاوه. اخر یې له استاد څخه ځان بیل کړ، په خپله یې دوکان ونیوی. په همدې ورځو کې د اجمل تر خپل یوه زوی ته چې له اجمل څخه په عمر لوی و او هم ورڅخه په مالي برخه کې مخکې و کوزده وکړه. د اجمل پلار ته کینه ورغله. ویلې زلمې راج ناکام یم، ته ګوره چې په 5 ورځو کې اجمل ته کوزده کومه که نه. په رښتیا یې همداسې وکړل. 4مه ورځ یې د خپلې و همسایه لور اجمل ته وکړه. هلک چې کوزده وکړه نور دلته کار خوند ور نه کړ. له خپل یو ملګري سره د کور له غړو پټ اروپا ته روان سو. په ایران کې و چې پلار ته یې زنګ وواهه. په کور کې ټول ورته غوسه و، خو اوس اوبه له ورخه تېرې وې. کله چې د اجمل ناوې سینا خبره سوه چې خاوند یې خارج ته تللی دی ډېره خفه سوه. خو څه به یې کړي وای. هغه 3 کاله په جرمني کې تېر کړل. مزدوري یې هم ښه وه، کور ته یې ښې پیسې رااستولې. اوس سینا هم له 11 ټولګي څخه فارغه سوې وه. دا چې هغوی دواړه له ښاره لرې په کلي کې اوسېدله، سره له دې چې څو ځله اجمل خپلې مور ته وویل تر څو چې سینا ته موبایل واخلي، خو د هغې کورنۍ مخالفت کاوه او اجازه یې نه ورکوله چې لور یې له خپله نامزاده سره په موبایل خبرې وکړي. له 4 کلو وروسته اجمل راوشړل سو. همدا چې راغلی په 2 ورځو کې یې واده وکړ. غوښتل یې بیا په افغانستان کې ځان ته څه کاروبار جوړ کړي. یوه ورځ چې سینا د خپل پلار کور ته تللې وه د اجمل کوم څه په کار سوي وو او هغه شی سینا په بکس کې ایښی وو. کله چې هغه بکس خلاص کړ تر څو خپل مطلوب شی پیدا کړي، خو ګوري چې په یوه ښکلې کتابچه کې ډېر ښکلی خط لیکل سوي دي. څو لیکونه یې پکښې ایښي دي. له دې چې لیکونه په کوم چا ولولي کتابچه یې له بکس څخه راویسته او بکس یې بیرته بند کړ. سینا ته یې زنګ وواهه، ورته ویې ویل ته یو ځل کور ته راسه چې ضروري کار مې در سره دی. دا چې اجمل دی او د سینا د پلار کورونه سره نږدې وو، په 2 دقیقو کې هغه راغله. همدا چې خپلې خونې ته ننوته ګوري چې اجمل له غوسې تک سور اوښتي دي او د کوټې په منځ کې ولاړ دی. غوښتل یې د غوسې او خفګان پوښتنه ورڅخه وکړي، خو اجمل پرې چیغه کړه بس سینا بس، دا چې یوه خبره هم ونه کړې. ما تا ته د یوې ډېرې پاکې او باعزته نجلۍ فکر کاوه. زه خبر نه وم چې ته به دومره پلیته نجلۍ یې. تا زما له نشتون څخه دومره بده ګټه واخیسته چې بیا دې یارانې هم پیل کړې. له دې سره په سینا سر وګرځېدی. له غم او ترهې یې چیغه کړه ولې اجمله، اخر ما څه کړي دي چې ته دومره لوی توره باندې پورې کوې. سترګې یې د هغه په سترګو کې وګنډلې. د لاس ورغوي یې د اوښکو پاکولو لپاره سترګو ته پورته کړل. غاړه یې کږه سوه. ګوري چې د خوب په تخت یې د بکس کتابچه پرته ده. پوهه سوه چې ټول غم هم دې کتابچې جوړ کړی دي. قدم یې پورته کړ تر څو کتابچه راواخلي، خو اجمل له لاس څخه ونیوله. همدا چې مخ یې د هغه په خوا ور واړاوه، دومره مضبوطه یې له کینې سترګې پورته ووهله چې ځای پر ځای پرېوتله. بل وار یې پرې ونه کړ. همداسې په قهر او غضب له خونې ووتې او د حویلۍ په منځ کې یې چیغې پیل کړې. مورې ته راسه،
او د خپلې بیبي انګور ګلونه دې وګوره چې څه یې کرلي دي. ته خبره یې چې هغه څو یاران لري؟ که نه یې خبره راسې لیکونه یې وګوره. ټوله شاوخوا خونه راووتل او د اجمل خونې ته ورغلل. ګوري چې سینا د کوټې په منځ کې بېهوشه پرته ده. پرته له دې چې د پیښې لامل وپوښتي روغتون ته یې ورسوله. اجمل لا هماغسې په کور کې تاوې دی او له غوسې او قهر څخه یې له سترګو سپرغې الوتې چې 20 دقیقې وروسته یې پلار ورته زنګ وواهه. په وارخطایي یې ورته وویل چې مېرمن یې مړه سوې ده او دی باید له کوره ځان وباسي، که نه پولیس به یې ونیسي. هغه پرته له دې چې څه ووایي له کوره ووتې. ډاکټرانو یې پلار ته ویلي وو چې دومره شدید وار پرې لګېدلی دی چې د اعصابو رګونه یې شلېدلي دي او 3 دقیقې مخکې یې ساه ورکړې ده. د سینا د مرګ په 3مه ورځ د اجمل خور شبانې هغه کتابچه چې په منځ کې یې لیکونه ایښودل سوي وو او د همدې لیکونو په وجه هغه ووژل سوه راوایخیسته. د کتابچې په منځ کې 4 لیکونه چې ډېر په مهارت او هنر سره لیکلي او رنګ سوي وو پکښې وو. شبانې چې بهر لیک پرانستی او لوستلی به یې نو سلګۍ به یې ورسره وهلې. کله یې چې 4م لیک نیمایې ته ورساوه دومره یې په لوړ اواز وژړل چې په حویلۍ کې ولاړې ټولې ښځې کوټې ته راننوتلې. شبانې وویل ورور مې د دې کتابچې او خطونو له لاسه ورېندار ووژله، خو هغه یې بې ګناه ووژله. ټولو ورته وویل ته یې ووایه چې دا لیکونه سینا ته چا رالېږلي دي او څه یې پکښې لیکلي دي. شبانې په داسې حال کې چې سلګیو بار نه ورکاوه د 4م لیک وروستۍ جمله داسې ولوسته: اجمله ګرانه دا چې ته نه لوستې یې زه هېڅ خفه نه یم. په دې هم پوهېږم چې ته به زما لیک هم ونه لوستلی سې ځکه چې تا ځان له لوسته لرې ساتلی دي. خیر په دې هېواد کې ټول وګړي لوستي نه دي، هېڅ پروا نه کوي، خو ته به زما یوه غوښتنه منې او هغه دا چې کله به خیر وطن ته راغلې او واده مو وسو نو ته به د خپلې خوارۍ مزدورۍ تر څنګ زده کړه هم پیلوې. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.